هذا پر تا دې سلام وي. څرنګه دې وکړی شول چې په 7 کاله موده کې دغسې مقام په اسلام کې خپل کړي. په ډاډ سره هغه له هغې لنډې مودې څخه غوره ګټه اخیستې او د هغې یوه شیبه یې د الله رب العزت د دین له لارې څخه پرته په بل څه کې نه ده تیره کړې. نو راځئ د وخت په ارزښت باندې پوه شئ، د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شئ، د خپلې ځواني په ارزښت باندې پوه شئ، ځان او د خپل عمر د الله په دین کې مصرف کړئ تر څو په تاریخ کې د ستاسو یاد په سلګونو کلونو پورې ژوندی پاتې شي. امام نووي رحمه الله د ریاض الصالحین د کتاب مؤلف هغه په 40 کلنۍ کې وفات کیږي. د واده فرصت نه پیدا کیږي. پوهیږئ ولې؟ ځکه چې تل په علم ښودلو بوخت و او په هغه لنډ عمر کې 1500 توکه کتابونه تالیف کړل او ویې لیکل. آیا تاسو پوهیږئ چې امام نووي رحمه الله خواړه څنګه خوړل؟ هغه وایي په الله قسم تر څو چې لږې او بېخوبي له پښو غورځولی نه وم هیڅکله مې نه خوړل او نه مې خوب کوه، ځکه چې هغه د خوراک او د خوب لپاره وخت نه درلود. یو ځل د امام نووي رحمه الله مور امام نووي رحمه الله ته آواز وکړه چې زویه د ماښام ډوډۍ تیاره ده، راځه ډوډۍ وخوره. امام نووي په ځواب کې ورته وویل مورې زه په درس کې بوخت یم، او په آرامي سره مړۍ مړۍ ډوډۍ د هغه په خوله کې ورکوي او هغه همداسې په درس او په لوسته کې بوخت دی. د سهار د مانځه په وخت کې چې د امام نووي رحمه الله کار پای ته رسیږي او وایي مورجانې ډوډۍ چیرته ده څو هغه وخورم. د امام نووي رحمه الله مور امام نووي ته ځواب ورکوي زویه هغه مې پر تا وخوړله. هغه ستر امام رحمه الله وایي په الله قسم دومره په خپل کار کې سرګرمه وم چې په دې نه یم پوه شوی چې څرنګه زما مور په ما باندې ډوډۍ خوړلې ده. هو درنو اوریدونکو، اسلامي امت دغسې وتوانید د علم او پوهې مخکې شي او په نړۍ حکومت وکړي. همدغسې بیلګې وې چې ټولنه یې خوځښت ته مجبوره کړه. آیا غواړئ چې ستر امت جوړ کړئ؟ د خپل وخت په ارزښت باندې پوه شئ، د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شئ، خپل عمر په لهو و لعب او د فساد په ځایونو کې مه تېروئ. راځئ د خپل عمر نه د په ګټې اخیستنې سره د الله د دین خدمت وکړئ تر څو ستاسو نومونه په تاریخ کې ځلانده پاتې شي او په آخرت کې الله څخه مسئول نه یاست. دویم خلیفه سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډېره ښکلې جمله ویلې ده. هغه وایي زه څه وخت ویده شم که د شپې مهال ویده شم د خپل پروردګار حق مې ضایع کړی، او که په ورځ کې ویده کیږم د رعیت حق مې په پام کې نه دی نیولی، نو څه وخت باید ویده شم؟ تاسو ګورئ چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل وخت او خپل عمر ته څومره ارزښت ورکړی او هغه یې نه دی ضایع کړی. هغه وایي څه وخت ویده شم؟ که د شپې په مهال ویده شم نو د خپل رب وخت مې ضایع کړی دی، حق مې ضایع کړی، کله عبادت وکړم. او که د ورځې څملم د ورځې عبادت وکړم نو ما د رعیت حق ضایع کړی، کله د رعیت خدمت ته ورسیږم. ستر عالم او فقیه امام ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد د خپل عمر په وروستیو شیبو کې د زنکدن په وخت کې بېهوشه شو. کله چې په اوښ کې راغی خپل یو شاګرد یې خپل څنګ کې ولید. راځه څو په یو مسئله کې له یو بل سره بحث وکړو. آیا د حج تر سره کول په پیاده تګ سره ډیر زیات ثواب لري یا په سپرلۍ سره؟ شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله ته ځواب ورکړه استاذه اوس د بحث وخت نه دی، ستا د زنکدن وخت دی او ته بحث کې. مګر امام ابو یوسف رحمه الله په نارامي سره ځواب ورکړه زویه په الله سوګند که زما د عمر یوه شیبه پاتې شي او وکړی شم په هغې شیبه کې مسلمانانو ته په دیني چارو کې خدمت وکړم هغه له لاسه نه ورکوم. خو ستاسو نظر څه دی؟ امام ابو یوسف رحمه الله د زنکدن په شیبه کې غوښتي نه دي چې د خپل عمر دقیقه ضایع کړي. ته څه کوې؟ عمر په څه کې تېروې؟
همدارنګه علمای کرام د ستر عالم او محدث امام ابن رجب حنبلی رحمه الله په هکله لیکي چې امام ابن رجب به ویل په همدغو ګوتو باندې مې له 2000 کتابونو څخه زیات کتابونه لیکلي دي. که د دغه ستر عالم د تالیفاتو مجموعه د هغه د عمر د ورځو پر شمېر وویشو په دې پوهیږو چې هغه هره ورځ له هغو کتابونو څخه 9 مقالې لیکلي دي. دوی څرنګه انسانان ول؟ هغوی داسې کسان وو چې غوښتل ستر امت جوړ کړي. هغوی هغه امت جوړ کړه چې 1400 کاله ټینګ پاتې شه، مګر اوس موږ د هغو پانګو د لاسه ورکولو په حال کې یو. هغه پانګې موږ له لاسه ورکړي دي. د هغه ناخلفه زوی په څیر چې له پلار څخه په میراث اخیستې پانګه په لنډه موده کې له منځه وړي. په تېرو 100 کلونو کې د مسلمانانو همت په ژوند، خوړو، سینګار او دیو کې تیر شو. څرنګه موبایل لاسته راوړو، د هغه ماډل څنګه وي، د ځوانانو اصلي تشویش همدا دی. یو شمېر ځوانان په ورځ کې 6 ساعته یا خپل زیات عمر د فوټبال په لوبه یا د هغې په ننداره باندې او د تلویزیوني چینلونو په کتلو باندې تیروي یا نورې لوبې. مختلف راډیویي او تلویزیوني چینلونه او انټرنیټي سایټونه د دې لپاره جوړ شوي دي څو یوازې زموږ ځوانان سرګرمه کړي او له ګټور فعالیت څخه یې پاتې کړي. کمې شبکې لیدل کیږي چې علمي، دیني یا اخلاقي مسائل ځوانانو ته ورزده کوي. زه د مسلمانانو ځوانانو څخه په عاجزي سره غواړم چې هغوی په سود راشي او خبر اوسي چې د کوم مقصد په لور باندې دوی حرکت کوي. یو سړي ستر عالم علامه ابن قیم جوزي ته غږ وکړه او هغه ته یې وویلې راځه څو له یو بل سره څو کلمې خبرې وکړو، یعنې بې ځایه غورې وکړو. ابن جوزي ځواب ورکړه که کولی شئ لمر راته ودروه، د وخت د تېرېدو مخه راته ونیسه، بیا به زه تا سره غږېږم. هغوی دومره د وخت په ارزښت باندې پوهېدل، نه غوښتل چې د خپل د عمر او د خپل د ژوند څه ثانیې او څه دقیقې بې ځایه تېرې کړي، بلکې کوشش یې کوه چې هغه د الله رب العزت د دین په خدمت کې تېرې کړي. ابن عقیل بل ستر عالم دی، د الفنون په نوم ستر کتاب لري چې تقریبا 800 جلده دی. ابن عقیل ویلی دي اوس چې 80 کاله عمر لرم، په همت، هوډ او له وخت څخه په ګټوره استفاده کې ځان د هغه وخت په څیر وینم چې ما 20 کاله عمر درلود. همدارنګه هغه ویلی دي څرنګه چې تاسو خواړه خورئ زه یې هغسې نه خورم، یعنې وخت نه لرم څو ستاسو په څیر خواړه وخورم. ورته یې وویل نو ستاسو خوراک څرنګه دی؟ هغه ویلې په کلچه باندې اوبه شیندم څو د لمدو وړو په څیر وګرځي، بیا هغه په چټکۍ سره خورم څو زما وخت هسې تیر نشي. ګورئ چې هغوی په خپل ژوند کې د الله د دین لپاره څومره ستر ستر خدمتونه کړي دي چې سلګونه کلونه به د هغوی نومونه د تاریخ په پاڼو باندې لیکل شوي وي. هغوی د خپل وخت نه دی ضایع کړی، بې ځایه مجلسونه او بې ځایه غورې نه دي کړي، د وخت په ارزښت باندې پوه شوي. نو دغه دی چې د هغوی نومونه د تاریخ په پاڼو باندې په زرینو کرښو باندې لیکل شوي دي. الله دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د وخت په ارزښت او د وخت په قیمت باندې پوه شو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. لالا هم کی دنیا ستړی ستومان دې کړم، د ګناه پیټې دې رابند پر سرګردان دې کړم. لالا هم کی دنیا ستړی ستومان دې کړم، لالا هم کی دنیا ستړی ستومان دې کړم. چختن میر کلی کل پیدا اول زمند عالم، چختن میر کلی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. له وخت څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید موږ او تاسو د یو بل ترمنځ رقابت وکړو.
ای تاسو پوهیږئ چې دغه معنا د قرآن کریم له آیتونو څخه اخیستل شوې ده. الله رب العزت په صورت آل عمران کې 133 آیت کې فرمایي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله رب العزت فرمایي پر هغه لاره په منډه منډه وزغلئ چې ستاسې د پروردګار د بښنې او د هغه د جنت خواته تللې ده. هغه جنت چې هغه لکه د آسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی او هغه له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی. همدارنګه الله رب العزت په صورت حدید کې 21 آیت کې فرمایي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله وایي وزغلئ او یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ د خپل رب د مغفرت او د هغه جنت خواته چې د هغه پراختیا د آسمانونو او ځمکې په څیر ده چې تیار کړی شوی دی د هغو خلکو لپاره چې پر الله او د هغه په پیغمبرانو یې ایمان راوړی دی. دا د الله فضل دی چاته چې غواړي ورکوي او الله د ستر فضل خاوند دی. همدارنګه الله رب العزت په صورت انبیا کې 9 آیت کې فرمایي انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. دغو کسانو د نیکي په چارو کې منډې ترلې کولې. فکر وکړئ چې مؤمنان څرنګه دي. الله په صورت مؤمنون کې 61 آیت کې فرمایي اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. همدا خلک د ښېګڼو خواته ځغلیدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. نو له وخت څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید موږ او تاسو رقابت وکړو. د خپل د عمر شیبې هغسې ضایع نه کړو په لهو لعب کې او په بېځایه غورو او په بېځایه بنډارونو کې، بلکې د خپل عمر شیبې باید د الله د دین په خدمت کې تیرې کړو تر څو زموږ ستاسو نومونه د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو سره ولیکل شي. دا د اسلام او د مسلماني تقاضا ده. زموږ مسلماني باید داسې وي چې په خپل عمر کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړو. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې خبرې ته غوږ شئ چې د پورتني آیتونو له مفهوم سره ډیره نږدې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د 7 شیانو له رارسېدو څخه مخکې د نیکو عملونو په کولو لاس پورې کړئ. آیا تاسو د بېوزلي او تنګلاسي په تمه یئ چې انسان د هیرېدو او خواري واک ته سپاري؟ یا تاسو د سرکشه مالداري یا د تباه کوونکي ناروغي یا د لمنځه وړونکي زړښت یا د هغه مرګ چې د انسان کډه ده په تمه یاست؟ یا د دجال په تمه یئ چې ډیر بد غایب دی او کولی شئ د هغه انتظار وکړئ؟ یا د قیامت د رارسېدو په تمه یئ؟ حال دا چې قیامت ډیر ویرونکی او تریخ دی. ای مسلمانه پاڅېږه، له زمانې سره سیالي وکړه او خپل وخت غنیمت وګڼه، ځکه چې وخت سره زر دی. نه په الله قسم چې له سرو زرو هم ډیر ارزښت لري. سره زر د اخیستو او خرڅېدو وړ دي، مګر وخت که له لاسه لاړ شي هیڅکله د بیرته راستنېدو وړ نه دی. کله چې ستاسو وخت بې ځایه تیر شي پوه شئ چې ستاسو عمر ضایع شوی دی. تاسې د غیرتیانو او د میړنو مقام خپل کړئ، لکه چې تاسو یې مخکې بیلګې واورېدې. د خپل د عمر او د ژوند شیبې د الله رب العزت د دین په خدمت کې تیرې کړئ تر څو ستاسو رب ستاسو نه راضي شي. نو خپل عمر په کم قیمت او دروغجنو خوندونو مه خرڅوئ. بېلاري، له منځه تګ او اخروي بدمرغي هغه توکي دي چې د خپل وخت د لاسه ورکولو په مقابل کې به یې د لالهاندي او بیکاري په بازار کې لاسته راوړئ. غیرت او د میړنتوب مفهوم په ځان کې رابرسېره کړئ او
هغه څه چې الله رب العزت یې خوښوي هغه خپله په ډاګه کړئ. راځئ څو له یو بل سره دغسې اوسو لکه چې شاعر فرمایي اذا قلت قولا كنت للقول فاعلا وعزم مضائي كافلي وزميلي تبشر عني بالوفاء بشاشتي وينفق نور الصدق فوق جبيني. هر کله چې کومه خبره وکړم پر هغې عمل کوم او د هغه په ترسره کولو باندې تصمیم نیول زما ضمانت دی. زما ورین مخ زما د وفاداري زیری له ځان سره لري او د صداقت رڼایي زما په تندي پر ډاګه ده. نو راځئ چې د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شو. د خپل د عمر د ژوند شیبې د الله رب العزت د دین په خدمت کې تیرې کړو. ځکه داسې کسان شته چې لنډ عمرونه لري مګر تاریخ سلګونه کاله د هغوی یاد ژوندی ساتي. د هغه کسان دي چې په خپل لنډ عمر کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت کړی. د هغه کسان دي چې په خپل لنډ عمر کې ځان د الله رب العزت د دین لپاره فدا کړی دی. شپه ورځ یې وکړې او دا مسئولیت خپل کړی چې زه به د الله د دین لپاره خدمت کوم. او داسې کسان هم شته چې له مړینې وروسته د هغوی نومونه د تاریخ له مخې څخه محوه شوي دي. د هغه کسان چې 100 کاله عمر درلودلی اما په 100 کاله عمر کې دی د الله رب العزت د دین لپاره کار نه دی کړی. خپل ژوند یې په عباسیاتو کې خپل ژوند یې په لهو و لعب کې تیر کړی. د الله رب العزت د دین په ارزښت د خپل د عمر په ارزښت او د خپل ژوند د شیبو په ارزښت باندې نه دی پوه شوی. نو چې کله مري د مرګ نه وروسته د هغه نوم د تاریخ د پاڼو نه محوه کیږي. او په دې باندې پوه شئ چې د عمر ارزښت د ژوند په کلونو نه دی چې یو سړی د 100 کاله او 200 کاله عمر ولري بلکې د عمر ارزښت په هغو سترو کارونو دی چې سړی د خپل ژوند په اوږدو کې ترسره کوي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل ژوند په ارزښت باندې پوه شو، د خپل عمر په ارزښت باندې پوه شو او د خپل د عمر په شیبو کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړو. نو زما پیغام د خپلو ځوانانو ورونو ته او خویندو ته دا دی چې خپله ځواني هسې مه تېروئ، د خپل د عمر شیبې په لهویاتو عباسیاتو کې مه تېروئ. راځئ په دې ځواني کې د الله رب العزت د دین لپاره خدمت وکړئ چې ستاسو نومونه د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو ولیکل شي او سلګونه کاله وروسته د ستاسو یاد ژوندی وي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. هغه مسلمان چې ګناهګار وي باید هغه خپل رب طرف ته رجوع وکړي او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړي. که خدای مکړه په یوې کورنۍ کې یو ګناهګار ژوند کوي او خپلو ګناهونو ته ادامه ورکوي، په یوې ټولنه کې یو ګناهګار ژوند کوي او خپلو ګناهونو ته ادامه ورکوي، الله ته رجوع نه کوي، نو د هغه د ګناهونو بدې اغیزې به په هغې کورنۍ حتی په ټولنه باندې پریوځي. په کمې کورنۍ کې چې یو ګناهګار وي، ګناهونه کوي، الله ته رجوع نه کوي، توبه نه وباسي، د هغه د ګناهونو بدې اغیزې به په ټولې کورنۍ باندې پریوځي، حتی په ټولنه باندې به پریوځي. د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې په بني اسرائیلو باندې سخته وچکالي راغله. ډیر وخت په هغو باندې باران ونه ورید، نو خلکو د وچکالي او د باران د نه ورېدلو شکایت حضرت موسی علیه السلام ته وکړه او حضرت موسی علیه السلام ته یې وویلې چې زموږ سره یو ځای الله ته لاسونه پورته کړه تر څو چې الله رب العزت زموږ نه دا وچکالي لرې کړي او په موږ باندې باران وورېږي. نو حضرت موسی علیه السلام همداسې وکړه، لاسونه یې پورته کړل، د خپل رب نه د باران د ورېدنو غوښتنه وکړه، مګر د حضرت موسی علیه السلام دعا قبوله نه شوه.
حضرت موسی علیه السلام حیران شو. وی فرمیل ای زما پروردګاره تا تل زما دعا قبلوله، اوس زما دعا ولې نه قبلیږي؟ ولې زموږ نه دا وچکالي نه لرې کیږي؟ ولې په موږ باندې باران نه وریږي؟ الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته وفرمیل ستاسو په منځ کې داسې یو کس شته چې له 40 کلونو راهیسې زما نافرماني کوي، ګناه کوي، تر څو چې هغه ستاسو په منځ کې دی پر تاسو به باران نه وریږي. موسی علیه السلام خپل قوم ته وویلې ستاسو په منځ کې داسې ګنهګار شتون لري چې د الله امر منونکی نه دی او الله رب العزت تر هغو پورې پر موږ باران نه وروي څو چې هغه زموږ له منځ نه وتلی نه وي. هغه سړي چې خپل ځان یې ډېر ښه پیژنده انتظار وویست څو بل څوک ووځي، یعنی بل څوک به یې زه به نه یم، هغه د دې مجمع نه ووځي، هغه به ګنهګار وي. هیڅ یې ونه ویل مګر څوک ونه وتل. هغه سړي له خپل ځان سره وویلې ای زما پروردګاره که زه د دې خلکو له منځه اوځم رسوا کیږم، او که د خلکو په منځ کې پاتې کیږم وچکالي به هغوی هلاک کړي، په دوی باندې باران نه وریږي. ای الله ما مه رسوا کوه او زما توبه قبوله کړه. او ویلې همدا اوس له خپلو ټولو ګناهونو څخه توبه وباسم او ستا لورې ته درګرځم. کله چې دلته دې انسان توبه وویستله، په خپلو ګناهونو باندې د پښیمانتیا اظهار وکړه، ناڅاپه د باران وریدل پیل شول. حضرت موسی علیه السلام په حیرانی سره وویلې ای زما ربه په داسې حال کې باران وورید چې هیڅوک د خلکو له منځ څخه بهر ونه ووت. الله رب العزت د هغه سړي له توبې څخه حضرت موسی علیه السلام خبر کړ او وی فرمایل د باران د ورېدو سبب د هغه ګنهګار سړي توبه وه. موسی علیه السلام وفرمیل ای زما پروردګاره هغه ما ته راوښیه. الله رب العزت وفرمیل ما هغه د هغو ټولو ګناهونو د ترسره کولو په وخت کې رسوا نه که، له توبې څخه وروسته به اوس څرنګه هغه رسوا کړم او تا ته یې در وښیم. ګورئ درنو اوریدونکو، نږدې و چې د یو کس ګناه یو ملت له منځه یوسي. الله رب العزت زموږ له توبې څخه خوشحاله کیږي او هغه د ګنهګار فریاد خوښ لري چې د بخښنې غوښتنه کوي. نو تاسو ته وایم درنو ورونو او زما خویندو، که تر اوسه پورې تاسې ګنهګار یاست، راځئ اوس الله ته رجوع وکړئ تر څو هغه مصیبتونه او هغه کړاوونه چې ستاسو په کورنۍ کې دي الله رب العزت هغه ستاسو د کورنۍ نه لرې کړي، یا هغه کړاوونه او هغه بدبختۍ چې په ټولنه کې موږ هغو سره لاس او ګریوان یاستو الله د هغو نه موږ خلاص کړي. مرګ په کمین کې دی، انتظار دی. خدای مه کړه په داسې وخت کې موږ ته مرګ رانشي چې توبه مو نه وي ویستلي، بیا به الله رب العزت ته موږ او تاسو څه جواب وایو. راځئ همدا اوس نه توبه وباسئ، خپل اخلاق، خپله جامه، خپله وینا ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا او د ارشاداتو موافق عیار کړئ تر څو زموږ رب زموږ او ستاسو نه راضي شي. همدارنګه یو دښتمیشتی عرب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل ای د الله رسوله ګناه مې کړې ده، آیا الله رب العزت زما توبه قبلوي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو الله رب العزت ستا توبه قبلوي. هغه عرب بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل که بیا هغه ګناه تر سره کړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل الله رب العزت به هغه ګناه تا ته لیکي. بیا هغه عرب ویلې ای د الله رسوله که بیا توبه وکړم نو څه کیږي؟ محمد رسول الله وفرمیل الله رب العزت به ستا پخواني ګناهونه چې کړي دي ول توبه وباسي، الله به د منځ نه درته یوسي، معاف به یې کړي. دا خبره هغه 3 ځلې تکرار کړه
او په درې واړه ځل کې محمد رسول الله ورته ویلې چې ته ګناه کوې الله به درته لیکي خو که توبه وباسي الله رب العزت به ستا ګناه له منځه وړي. محمد رسول الله په پای کې ورته وایي تر هغه وخته پورې چې د الله بنده د بخښنې له غوښتنو څخه ستړی نشي الله رب العزت د خپلې له بخښنې او مغفرت څخه د هغه بنده په تړاو نه ستړی کیږي. نو که ته 10 ځلې ګناه وکړې 10 ځلې الله ته رجوع وکړې په اخلاص او په صداقت سره توبه وباسې الله رب العزت به ستا ګناه معاف کوي. مایوسه کیږه مه. هر مسلمان نه خطا کیږي هر مسلمان نه ګناه کیږي خو بهتره مسلمان او غوره مسلمان هغه دی چې د ګناه نه وروسته خپل رب ته رجوع وکړي توبه وباسي تر څو چې رب د هغه ګناه ورته معاف کړي. خو زه دا وایم چې کله توبه وباسئ د توبې 3 واړه شرایط مراعت کړئ. له ګناه څخه پښیمانه شئ. دویم په هغه وخت کې هغه ګناه پرېږدئ. دریم د تل لپاره داسې ټینګ عزم او تصمیم ولرئ چې زه به بیا ګناه نه ترسره کوم. کله چې حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام له جنت څخه وویستل شو الله رب العزت هغه ته وفرمیل ای آدمه مخکې ته د پادشاه په څیر وې چې د بل پادشاه مخې ته ورتللې مګر اوس د پادشاه په دربار کې د بنده په څیر یې او زه دغه حالت خوښوم. کومه ګناه چې د ذلت سبب وګرځي زما په وړاندې له هغه عبادت څخه ډیره د خوښي وړ ده چې په غرور سره هغه عبادت ترسره شي. ای آدمه زه د ګناهګارانو فریاد د فرمانوونکو له ریا او غرور څخه ډیر خوښ لرم. هغه سړی چې په ریا او په غرور سره عبادت ترسره کوي یا په ریا او په غرور سره د الله عبادت کوي هغه الله سته ارزش نه لري بلکې الله سته د ګنهګار فریاد ارزش لري. الله د هغه توبه قبلوي. نو راځئ چې په ګډه سره همدا اوس خپل رب ته رجوع وکړو د خپل د عاجزي لاسونه د خپل رب دربار ته پورته کړو او خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړو تر څو چې الله رب العزت موږ او تاسې معاف کړي. تاسو د الله رب العزت مهرباني ته وګورئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د ترمذي حدیث دی هر بنده چې اودس وکړي او 2 رکعته لمونځ له سمې رکوع او سجدې سره ترسره کړي او بیا له الله رب العزت څخه د بخښنې غوښتنه وکړي بې له شک څخه د الهي بخښنې او مهرباني وړ ګرځي. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قدسي حدیث هم واورئ. الله فرمایي ای د آدم بچیه هر کله چې ما وغواړې او زما د مهرباني او بخښنې په تمه اوسې تا د خپلې بخښنې او مغفرت وړ ګرځوم او زما لپاره دا مهمه نه ده چې تا کوم کار ترسره کړی. ای د آدم زویه که ستا د ګناهونو بار د آسمان وریځو ته هم ورسیږي او وروسته له هغې څخه زما له درباره د بخښنې غوښتنه وکړې تا د خپلې عفوې او بخښنې وړ ګرځوم. څومره ګناهونه دې چې کړي وي خو په اخلاص او په پوره یقین سره د خپل رب ته رجوع وکړئ الله رب العزت د ستا ګناهونه درته معاف کوي. او که خدای مکړه ژوند دې داسې په غفلت او په تنبلي کې تیر شه چې ګناه هم ترسره کوې او خپل رب ته رجوع هم نه کوې نو خپل رب ته به بیا ته څه ځواب وایې؟ په بل قدسي حدیث کې راغلی دي چې د یو بنده څخه ګناه وشوه او بیا یې ویلې ای زما پروردګاره ګناه مې وکړه ما ته بخښنه وکړه. الله وفرمایل زما بنده پوهیږي چې د هغه پروردګار ټول ګناهونه بخي نو ما هغه د بخښنې وړ وګرځوم. داسې یقین د خپل په زړه کې پیدا کړئ داسې اطمینان په خپلو زړونو کې پیدا کړئ چې غیر د الله رب العزت نه بل څوک مالک د بخښنې نشته غیر د الله رب العزت نه بل څوک قادر د بخښنې نه دی. نو الله موږ ګناهګار یاستو موږ ګناه کړې ده تا ته رجوع کوو ته زموږ ګناهونه راته معاف کړه. که په داسې یقین او په داسې اطمینان سره خپل رب ته رجوع وکړئ الله رب العزت به تاسو وبخي او ستاسو کورنۍ د ستاسو ټولنه به الله رب العزت د مصیبتونو د کړاوونو او د دردونو نه الله خلاصه کړي. نو درنو اوریدونکو بیړه وکړئ
او د الله رب العزت دربار ته له ټولو ګناهونو څخه توبه او استغفار وکړئ او د الله رب العزت لورې ته بیرته ور وګرځئ. په ژړا او پښیماني سره د الله لورې ته مخ کړئ او پر ګناه باندې له دوام څخه لرې اوسئ چې دا په خپله ستره ګناه ده. یو سړی چې په ګناه باندې دوام کوي، ګناه ته پرله پسې ادامه ورکوي، دا خپله ستره ګناه ده. چې ګناه دې وکړه، الله ته رجوع وکړه تر څو ستا رب ستا ګناهونه درته معاف کړي. د مسلم حدیث دی، کله چې الله رب العزت د کعب بن مالک د توبې منلو په خاطر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازله کړه، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کعب بن مالک ته وفرمایل پر تا دې د هغې ورځې زیری وي چې د پیدایښت له وخته تر اوسه پورې دا ورځ په تا نه ده تیره شوې. تاسو ګورئ په کومه ورځ باندې چې د کعب بن مالک توبه الله قبلوي، محمد رسول الله ورته فرمایي په تا دې د هغې ورځې زیری وي چې د پیدایښت د ورځې نه تر اوسه پورې هغه ورځ په تا باندې نه ده تیره شوې. یعنې ستا د توبې د قبلېدلو ورځ په ټولو ورځو کې بهترینه ورځ ده. نو زموږ د ژوند ډیره غوره ورځ هغه ورځ ده چې په رښتینې نیت او ټینګ هوډ سره توبه وکړو او الله رب العزت هغه د قبلېدو وړ وګرځوي. باید ووایم چې توبه له ډیرو سترو او ډیرو مهمو نعمتونو څخه ده چې الله رب العزت پر موږ باندې لورولې ده څو وکړی شو له هغې څخه په ګټې اخیستنې سره د الله جنت ته د ننوتلو وړتیا له غوره شوو نیکانو سره یو ځای پیدا کړو. الله رب العزت دې موږ ته د توبې توفیق راکړي تر څو زموږ په توبې باندې زموږ رب موږ ته بخښنه وکړي او الله رب العزت موږ او تاسو د جنت وړ وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ګناه پیټې دې رابند کړ سرګردانه دې کړم، ای لاله هغې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. د ګناه پیټې دې رابند کړ سرګردانه دې کړم، ای لاله هغې دنیا ستړی ستومانه دې کړم، ای لاله هغې دنیا ستړی ستومانه دې کړم. څښتن مې ښکلی کړ پیدا او ارزښتمند د عالم، درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د وخت په ارزښت باندې پوه شئ، الله ته رجوع وکړئ او توبه وباسئ. کله تاسو څخه پوښتنه وشي چې په ژوند کې ستاسو ارزښتناکه شتمنۍ څه ده، تاسو څه ځواب ورکوئ؟ مال، بچیان، ښکلا، علم یا روغتیا؟ هو درنو اوریدونکو ټول شیان ارزښتناکه دي، مګر تر ټولو ارزښتناکه شتمنۍ نه ګڼل کیږي. دغه ټول زموږ په ژوند کې د وخت په کچه ارزښتمن نه دي. تر ټولو ارزښتناکه شی چې موږ یې لرو د اسلام د نعمت څخه وروسته وخت دی چې په دې وخت کې موږ الله ته رجوع وکړو، توبه وباسو تر څو زموږ رب زموږ ګناهونه راته معاف کړي. آیا دغه حقیقت مو درک کړی دی؟ زیاتره مهال په دې اړه خبرې پر موږ هیڅ اغیز نه لري، ځکه چې موږ وخت ته ارزښت ورکړی نه دی. مګر کله موږ سره ګام په ګام ملګري شئ، تاسو به دا درک کړئ چې وخت ډیر مهمه دی چې په هر وخت کې موږ الله رب العزت ته رجوع وکړو او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړو. الله رب العزت د ستا د عمر پوښتنه ستا نه په آخرت کې کوي. الله رب العزت ستا نه ستا د ځواني په اړه باندې پوښتنه کوي. الله رب العزت ستا نه ستا د شتمنۍ په اړه باندې پوښتنه کوي چې د کم ځای دې کړه او په څه کې دې مصرف کړه. الله رب العزت په آخرت کې ستا نه ستا د علم په اړه پوښتنه کوي چې تا په خپل علم باندې څومره عمل کړی. آیا تاسو دغې مسئلې ته فکر کړی چې د قیامت په ورځ کې د بني آدم د ګناهونو د دلایلو وړاندې کول او بیانول له وخت او زمان سره تړاو لري؟ که د دغه مطلب د ثبوت لپاره دلیل غواړئ، په قرآن کریم کې د الله رب العزت تلپاتې وینا ته چې کافرانو ته یې کړې ده غوږ ونیسئ.
کله چې کفار الله ته وایي ای الله موږ غلطي کړې ده، ای الله زموږ هیر شول، الله رب العزت ورته فرمایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. آیا موږ تاسو ته دومره عمر نه و درکړی؟ که چا هغه کې عبرت اخیستل غوښتی وی نو عبرت اخیستلی شو، او تاسې ته تنبیه کوونکي یعنی رسولان هم درغلي ول، نو اوس خوند وڅکئ، دلته د ظالمانو کم مرستندوی نشته. غوږ ونیسئ درنو اوریدونکو، الله رب العزت هغوی ظالمان بللی دي ځکه چې هغوی د خپل وخت له لاسه ورکولو او د خپل عمر له بې ارزښته کولو سره یې پر ظالم ظلم کړی دی. وخت مهم وګڼئ. کوم عمر چې درکړی تاسو ته الله رب العزت، هغه د الله رب العزت په طاعت او د خپل رب په عبادت کې تیر کړی، تر څو چې الله رب العزت څخه په آخرت کې په اوچته غاړه باندې ودرېږئ. تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ارزښتمن حدیث وړاندې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ کې بنی آدم تر هغې د الله مخې ته نشي وړاندې کیدی څو د 5 شیانو په اړه ترې وپوښتل شي. اول د هغه د عمر په اړه چې هغه یې په کم کار کې تیر کړی دی. دویم د هغه د ځواني په اړه چې هغه یې څنګه تیره کړې ده. دریم او څلورم د هغه د شتمنۍ په اړه چې هغه یې څرنګه ترلاسه کړه او په کومه لاره کې مصرف کړې ده. پنځم د هغه د علم او د زده کړې په اړه چې پر هغې څومره عمل کړی دی. وګورئ درنو اوریدونکو چې څرنګه الله رب العزت د ځواني دوره په جلا ډول یاده کړې ده. برعکس د دې چې ځواني د انسان د عمر یوه برخه ده او د هغه په اړه مخکې هم پوښتنه شوې ده، په واقعیت کې د ځواني دوره جلا حساب لري. که غواړو چې مطلب په روښانه ډول وړاندې کړو باید دغه ډول تصور وکړو چې له موږ څخه پوښتنه کوي په فلانۍ ورځ کې د خپل وخت څرنګه تیر کړی؟ ای ښاغلیه ولې د سهار تر 4 بجو پورې تلویزیوني چینلونه بې ځایه کتل؟ ولې د سهار مانځه ته نه پورته کېدلې؟ لمونځ دې بیا نه کوه؟ ولې ای خورې تا ناوخته پورې موسیقي اوریدله په فاسدو شیانو باندې اخته وي؟ ولې دې مونځ نه کوه؟ ولې د الله طاعت و عبادت نه کوه؟ ای مسلمانې خورې تا ته چې الله رب العزت ځواني درکړې وه، تا ته د حجاب او د اسلامي جامې امر کړی و، نو تا ولې حجاب نه اغوسته؟ ولې د اسلامي جامه نه په تن کوله؟ دا د ځواني پوښتنه به کیږي. آیا په واقعیت کې د الله رب العزت د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستی امت باید دغه ډول وي؟ آیا هغه وخت چې الله پرې قسم خوړلی او د قیامت په ورځ کې د هغه د شیبو په اړه پوښتنې او پلټنې کیږي باید دغه ډول تلف شي؟ په غفلت کې تیری شي؟ په بېپروایي کې تیری شي؟ نه، په غفلت او په بېپروایي کې مه تیروئ. د الله رب العزت په طاعت او په عبادت کې تیرې کړئ. خپله ځواني کې ځان د الله رب العزت د دین خادم، د محمد رسول الله د دین خادم وګرځوئ. دا نه چې په ځواني کې فساد، منکرات او فجایو ته مخه کړئ. ټوله ځواني په فجایو کې تیره کړئ چې کله د ځواني اوان د ستاسو تیر شي ګناه نشئ ترسره کولی، بیا هم جومات نیولی او منځونه کوئ. داسې نه. تاسو په حساب کې دقت ته فکر وکړئ. د عمر د هرې دقیقې په اړه دقیقه نه بلکې د هرې سا او د ثانیې په اړه پوښتنه کیږي، ځکه چې عمر له کلونو څخه جوړ شوی دی او کال له 360 ورځو څخه هره ورځ په 24 ساعتونو ویشل شوې ده. ساعتونه هم په دقیقو او دقیقې په ثانیو ویشل شوي دي. فکر وکړئ، هره ساعت چې د سینې قفس ته داخلیږي باید د قیامت په ورځ تخلیه شي او د هغې په اړه باید ځواب ورکړی شي. نو کله چې په دې اړه پوښتنې پیل کړي چې د هرې ساه پوښتنه به الله رب العزت درنه کوي، نو زموږ څومره ساګانې به بېځایه تېرې شوي وي. دویمه ساه همداسې، درېیمه ساه همداسې او څلورمه ساه همداسې. الله ته به څه جواب وایو؟
مګر د هغو کسانو حال ښه دی چې د عمر د شیبو د محاسبې په وخت کې نیم ساعت یعنی 1000 ساګانې د جماعت په لمانځه کې په زرګونو ساګانې د الله په ذکر او دین او د مسلمانانو په خدمت کې تیرې کړي دي او هغه مهال به څومره خوشحالي وي آیا پوهیږئ چې عمر څومره ارزښتناکه نعمت دی اوس تاسو وټاکئ چې د خپل عمر شیبې به څرنګه تیرې کړئ غواړئ خپله ستره پانګه په کومه لار کې لګوئ مګر پام کې ولرئ چې د پښیماني تریخوالی له برحد تریخوالي څخه ډیر بې خونده دی نو هڅه وکړئ چې د هغو کسانو په څیر نه اوسئ چې خپل ارزښتناکه توکي په بې ارزښتو توکو بدلوي زه هڅه کوم چې په دنیایي ژوند کې ستاسو لپاره وخت او د هغه ارزښت په ډاګه کړم حال دا چې غربیان په دغه ارزښت ښه پوه شوي دي په واقعیت کې هغوی له خپلو شیبو څخه پوره ګټه اخلي او په همدې دلیل توانېدلي دي چې له موږ څخه مخکې شي البته په دنیایي لحاظ موږ تل خپل وخت بېځایه تیروو او د شیبو لپاره ارزښت ته قائل نه یو په داسې حال کې چې همدا شیبې دي چې زموږ عمر جوړوي راځئ په خپل عمر کې الله ته رجوع وکړئ الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ تر څو ستاسو رب ستاسو ګناهونه درته معاف کړي او که خدای مکړه ژوند مو داسې په غفلت کې ژوند مو داسې په بې پروایي کې تېرېده بیا به الله رب العزت څخه سخت مسؤول یو د مسلماني او د اسلام تقاضا دا ده چې د وخت په ارزښت باندې پوه شو او په هر وخت کې الله ته رجوع وکړو د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوس سرګردان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې رابند کړه سرګردان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم څښتن مې ښکلی کړ پیدا او ارزښتمند د عالم څښتن مې ښکلی کړ پیدا او ارزښتمند د عالم په لامله چې بدرنګه ورځان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې رابند کړه سرګردان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون ما ویل تا سره به راشي نیکمرغي او سکون څومره چې تېره شوې همه ګمرا پریشان دې کړم ای لالا هغې دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټې دې هغه عزت بیرته ترلاسه کړو که د اسلام د سرلوړي او عزت غوښتونکي یو لومړی باید د الله لورې ته وګرځو او توبه وکړو ځکه الله رب العزت په سورة فاطر کې فرمایي من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا او لازمه ده چې پوه شو د اسلام لاره د ژوند غوره لاره او اسلامي امت په امتونو کې لوړ امت دی ځکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون همدارنګ الله فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس هغه مهال عزت او سرلوړي بیرته ترلاسه کوو چې له زړه څخه دا باور ولرو چې موږ ته د روزي راکوونکی یوازې الله دی او زموږ مرګ او ژوند د هغه د ځواک په واک کې دی حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمایي په کومه ورځ له مرګ څخه وتښتم په هغه ورځ چې په هغې کې راته مرګ لیکل شوی یا په هغه ورځ چې د الله له خوا څخه راته لیکل شوی نه دی په هغه ورځ چې مرګ راته لیکل شوی نه وي هیڅکله له مرګ څخه نه ویرېږم
او په کومه ورځ چې زما مرګ د الله له خوا څخه لیکل شوی وي هیڅکله له هغه څخه تیښته نه کوم، ځکه چې د الله رب العزت له تقدیر څخه د خلاصون لپاره کومه لار شتون نه لري او باید الهي قضا ته تسلیم شو. نو که د حضرت علی کرم الله وجهه په شان باندې موږ او تاسو هم پوره یقین او اطمینان ولرو نو بیرته د خپل سرلوړي او عزت ترلاسه کولی شو، خو دې اطمینان تروسه پورې زموږ په زړونو کې ځای نه دی نیولی. د دویم خلیفه امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په وخت کې یوه ډله خلکو یوې ښځې ته چې د هغې خاوند جهاد ته تللی و ویې ای ښځې ته عمر بن خطاب ته ووایه چې ستا خاوند د جهاد له تللو څخه معاف کړي، ځکه که ستا خاوند جهاد ته لاړ شي او هغه هلته شهید شي نو ستا د بچیانو سرپرستی او د روزي ګټل به څوک په غاړه باندې واخلي؟ هغې با ایمانه ښځې په ځواب کې وویل ما تل خپل خاوند د خپلې کورنۍ روزي خوړونکی ګڼلی دی، نه د هغوی روزي ورکوونکی. که روزي خوړونکی لاړ شي روزي ورکوونکی تللی نه دی او پر ځای پاتې دی. نو الله رب العزت دې موږ ته هم د حضرت علی کرم الله وجهه په شان باندې یقین او اطمینان نصیب کړي، همدارنګه د دې غیرتي او با ایمانه ښځې په شان اطمینان او سکون چې په الله یې درلوده. نو هغه مهال عزت او سرلوړي بیرته ترلاسه کوو چې له زړه څخه دا باور ولرو چې موږ ته د روزي راکوونکی یوازې الله دی او زموږ مرګ او ژوند د هغه د ځواک په واک کې دی. نو موږ او تاسو ټول ګناهګار یو، ګناه رانه ترسره کیږي، خو بهترینه ګناهګار هغه دی چې الله ته رجوع وکړي، توبه وباسي تر څو سرلوړي او عزت ترلاسه کړي. کله چې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د الله رب العزت سرغړونه ترسره کړه، پرله پسې په جنت کې دې خوا او هغې خوا ته ګرځېده او لالهانده و. الله رب العزت د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نه وپوښتل ای آدمه آیا غواړې چې له ما څخه وتښتې؟ حضرت آدم علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه ای زما پروردګاره بلکې له تا څخه شرمیږم. مهرباني، بخښنه، ورکړه، پیرزوینه د الله صفتونه دي. که موږ له خطا او غلطي څخه معصوم پیدا کولو نو د هغه دغه صفتونه څرنګه رابرسېره کېدل؟ فکر وکړئ. که یوه شپه الله رب العزت ته په پاملرنه او راز او نیاز سره تیره کړئ او د هغه دربار ته دا فریاد وکړئ ای الله زه ستا دربار ته په تضرع او زاری سره راغلی یم څو توبه وکړم، ای الله زما توبه ومنه او زما ګناهونه د خپلې بښنې وړ وګرځوه، ګمان کوئ چې الله ستاسو توبه نه مني؟ ولې نه؟ الله رب العزت ستاسو توبه قبلوي، ځکه چې د خپلو بندگانو په اړه له ټولو رحم کوونکو څخه ډیر رحم کوونکی ذات دی. زه مخکې له دې چې تاسو ته ووایم ځان ته وایم د الله له پیغمبرانو څخه پرته بل هیڅ بشر له ګناه او غلطي څخه معصوم نه دی، مګر ځینې کسان خپلې ګناهګاري ته دوام ورکوي او ځینې نور کسان په بیړه له خپلې ګناه څخه توبه کوي څو د غافلانو او سخت زړو په ډله کې نه اوسي. ای الله موږ له توبه کوونکو څخه وګرځوه او له موږ څخه بې پروایي لرې کړه. نو راځئ درنو اوریدونکو څو د توبې په کولو سره هوډمن اوسو او ژمنه وکړو چې بیا ځل د ګناه خواته نه ورګرځو او ووایو چې ای پروردګاره موږ نن ورځ د توبې تصمیم نیولی او هوډمن یو چې د ماسخوتن لمونځ به تل ادا کوو، دا تصمیم مو نیولی چې د سهار لمونځ به تل ادا کوو. ای الله موږ له خپل دربار څخه مه شړه. شاید ستاسو په دې توبې او دعا سره الله رب العزت زموږ حال بدل کړي او زموږ څخه لټي او جنګونه او دا مصیبتونه او دا ستونزې لرې کړي. د توبې شپه څومره ښکلې شپه ده، هغه شپه چې د الله مهرباني د هغه پر بندگانو باندې په هغه شپه راوریږي او په رښتیا د توبه کوونکو د چار چاپیره پوښلو او کړۍ کولو لپاره له آسمان څخه راکوزیږي. فکر وکړئ که د اسلامي امت ټول وګړي د توبې هوډ وکړي زموږ حالت به څنګه وي؟ الله به د دې مصیبتونو نه وساتي، الله به د دې کړاوونو نه وساتي او الله رب العزت به زموږ په حال باندې رحم وکړي.
نو له سرغړونې او د ګناه له ادامې څخه لرې اوسئ، الله ته متوجه شئ. هغه کسان څومره زیات دي چې دایم ګناهونه کوي او د الله رب العزت په وړاندې سرکشي کوي. هغه کسان هم څومره زیات دي چې ګناهګاران ویني مګر د هغوی په منع کولو او بدلولو کې هیڅ کوشش نه ترسره کوي. آیا که دغسې کسان توبه وباسي د ګناه خوند به ورته بدل نشي؟ امکان لري چې الله د هغوی توبه قبوله کړي، ځکه چې د هغه لپاره هیڅ کار سخت نه دی. الله فرمایي وما ذلک علی الله بعزیز. شاید هغه سختۍ او فتنې چې پر موږ راغلي دي یوازې د یو ګنهګار کس په توبې سره لرې شي. د ګناه د ورکاوي لپاره یوازې اراده کول بس دي. د هغې قبلول د الله رب العزت کار دی. موږ باید له ټولو کوچنیو او لویو ګناهونو او هغو ګناهونو څخه چې موږ هغه کم ارزښته ګڼلي دي توبه وکړو، څو الله رب العزت جنګونه، سختۍ، لږې او ټولې هغه ستونزې چې پر موږ باندې الله راوستلي دي له موږ څخه لرې کړي. ځکه موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو چې دا څومره مصیبتونه او څومره کړاوونه په موږ او تاسو باندې راځي، دا ټول زموږ د ګناهونو د وجې نه. نو که موږ او تاسې ګناهونه پرېږدو، الله ته متوجه شو، د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو، واړه ګناهونه او لوی ګناهونه پرېږدو، الله رب العزت به دا مشکلات په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. نو راځئ درنو اوریدونکو، څو د الله دین ته د بلنې په لاره کې له خپلو نیمګړتیاوو څخه توبه وکړو. راځئ څو له هغې هڅې څخه توبه وکړو چې د زورورو په لاره کې مو ترسره کړي دي. ان هغو کسانو چې ځانونه یې دینداره یا د قرآن حافظان او یا نور نومولی دي، په دې ګمان چې ګناهونه یې کوچني دي، توبه له هیره ویستې ده، دغه کسان به د قیامت په ورځ وایي ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. دا څرنګه کتاب او عملنامه ده چې زموږ هیڅ کوچنی او غټ کار نه دی پاتې چې په دې کې لیکل شوی نه وي. راځئ څو له خپلو ښکاره کوچنیو ګناهونو او نیمګړتیاوو څخه توبه وکړو. آیا هغه څه چې په اوسنۍ نړۍ کې په مسلمانانو باندې راځي د هغوی له دین څخه د هغوی د بېپروایي سبب نه دی؟ هغه کسان کم نه دي چې دعا او زاری ته لاسونه پورته کوي، او د دې په مقابل کې هغه دینداره ځوانان څومره ډیر دي چې دین یې په سمه توګه درک کړی نه دی. هغه کسان څومره ډیر دي چې الله رب العزت په بده او ناوړه طریقه رابلي چې هیڅ عقلمند هغوی نه خوښوي. دغه راز هغه وګړي څومره زیات دي چې خپله ګناه په دې ګمان چې بې ارزښته او کوچنۍ ده توجیه کوي. حال دا چې الله رب العزت فرمایي وتحسبونه حینا وهو عند الله عظیم. تاسو خپله ګناه آسانه او ساده ګڼئ، حال دا چې هغه ګناه د الله په وړاندې ستره او لویه ده. نو راځئ چې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو، الله ته توبه وباسو او د الله له مهرباني څخه مایوسه نشو. تاسو د الله رب العزت په کلام کې د مهربانه خدای دغه کلام او وینا ته غوږ شئ چې الله رب العزت فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای پیغمبره، هغو بندگانو ته مې ووایه کومو کسانو چې پر خپلو ځانونو باندې ظلم کړی چې تاسو د الله له رحمت څخه مه ناهیلې کیږئ. په یقیني ډول ټولې ګناوې الله رب العزت بخي، هغه بخونکی او مهربانه ذات دی. پوهیږو چې د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه آیت د نازلېدو په وخت کې له بل هر آیت څخه ډیر خوشحاله شوی دی. نو ای هغه کسانو چې د ګناهونو په کولو مداومت کوئ، آیا د دې وخت را رسېدلی نه دی چې توبه وکړئ؟ آیا د الله خواته د ستنېدو وخت را رسېدلی نه دی؟ هو په الله سوګند، تاسو چې هر وخت ګناه کوئ له بل هر چا څخه زیات د الله خواته د توبې او ګرځېدنې محتاج یئ. شاید ځینې وپوښتي آیا زما توبه به د اسلامي امت ټولې ستونزې حل کړي؟
هو همداسې ده او د یو کس توبه به د اسلامي ټولنې د یوې برخې د اصلاح سبب شي. د دې دلیل هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث دی چې محمد رسول الله فرمایي هر کله چې د بدن یو غړی په ناروغي او درد اخته شي نور غړي په بېخوبي او تبې سره له هغه غړي سره د همدردي اظهار کوي. الله رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي چې الله ته ور وګرځو، خپل ګناهونه پرېږدو او د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو تر څو چې زموږ رب زموږ او تاسو باندې رحم وکړي. آیا پوهیږئ چې ستاسو د توبې ورځ به هغه ورځ وي چې په هیڅ ځای کې به ستاسو دیني ورور تر ظلم لاندې نه وي او مظلوم به مړ نشي؟ قرآن کریم دغه آیت ته هم غوږ ونیسئ چې الله په سورة بقره کې فرمایي ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. په رښتیا سره الله توبه کوونکي او سپېڅلي خوښوي. نو الله رب العزت دې موږ ته د توبې توفیق راکړي چې کله ګناه کوو زر تر زره الله ته متوجه شو او د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو تر څو چې زموږ رب زموږ ګناهونه وبخي. نور به واورو درنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د ګناهونو په ترسره کولو او د هغو په دوام سره ټول وجود سخت کیږي او څوک به د الله د دغې وینا د اوریدو توان ولري چې الله په سورة توبه کې فرمایي الم یعلم ان الله هو یقبل التوبة عن عباده. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې هماغه الله دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي. همدارنګه الله په سورة غافر کې فرمایي غافر ذنب و قابل التوب، د ګناه بخونکی او د توبې قبلونکی دی. آیا د دغو آیتونو له اوریدو او هغو کې له فکر کولو څخه وروسته بیا هم د ګناهونو په ترسره کولو مداومت کوئ؟ بیا هم ګناه کوئ؟ توبه شاته غورځوئ؟ آیا د دغې نړۍ په هر ځای کې د خپلو مظلومو ورونو د مرستې لپاره کوشش نه کوئ؟ کله کله پوښتنه کیږي چې الله رب العزت څه کول غواړي، له موږ څخه څه غواړي؟ په جواب کې باید د الله رب العزت د کلام دا آیت ولستل شي والله یرید ان یتوب علیکم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هو الله رب العزت تاسې ته له رحمت سره پاملرنه کول غواړي. خو کوم خلک چې د خپلو نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسې له سمې لارې نه ډیر لرې شئ. الله پر تاسې د بندیزونو آسانول غواړي ځکه چې انسان بېوسی هست کړی شوی دی. وخلق الانسان ضعیفا. هو درنو اوریدونکو الله رب العزت غواړي چې د قیامت ورځ پر موږ آسانه شي. الله رب العزت غواړي چې له موږ څخه فتنې او کړاوونه لرې کړي. آیا د آیتونو د پیوستون مفهوم مو درک کړی دی؟ الله فرمایي وخلق الانسان ضعیفا. نو په داسې حال کې چې کمزور یو ولې توبه ونه کړو؟ سو الله رب العزت هغه کمزورتیا له موږ څخه لرې کړي او زموږ حال له ذلت او خواري څخه عزت او سرلوړي او لوړتیا ته بدل کړي. د توبې نه کولو علت یوازې لویي او بېځایه غولېدل دي چې د ګناهګارانو پر زړونو یې پرده اچولې ده. آیا تر اوسه هم ستاسو په وړاندې ګناه له توبې څخه ارزښتمنه ده؟ ګمان کوم چې زیاتره خلک له ځواب ورکولو څخه ډډه کوي. داسې چوپتیا چې دین، هیواد، هیلې او آرزوګانې له منځه وړي. دا بلکې موږ او تاسو داسې جواب ورکو چې زموږ په وړاندې توبه له ګناه څخه ارزښتمنه ده. موږ به الله ته رجوع کوو، توبه به وباسو تر څو زموږ رب زموږ ګناهونه راته معاف کړي.
ځکه هغه کسان چې توبه نه کوي الله رب العزت هغوی ته ظالمان ویلي چې په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي. الله فرمایي ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. کوم کسان چې له دغو کړو وړو څخه روا نه وړي او ګناه پرې نږدي هماغوی ظالمان دي. هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی. الله رب العزت خلک په دوه ډلو ویشلي دي. یوه ډله توبه کوونکي او بله ډله ظالمان، درېیمه ډله شتون نه لري. او کله کله ظلم په خپل ځان باندې دی ځکه چې د هغه ترسره کوونکي ظلم کړی او معاذ الله ځان یې له الله څخه بېنیازه ګڼلی، توبه یې نه ده کړې. نو ځکه الله رب العزت فرمایي ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. چا چې توبه ونه ایستله الله رب العزت ته رجوع ونه کړه همدغه کسان ظالمان دي او په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی. تاسو ته زه په الله قسم در کوم ولې وروسته له هغه څه چې ومې ویل بیا د ګناه کولو ته دوام ورکوئ؟ ولې د توبې په نه کولو ټینګار کوئ؟ ولې پر ځان د الله جل جلاله د نعمتونو شکر ویستونکي نه یئ؟ کومه نعمتونه چې الله رب العزت درکړي د هغو شکر وباسئ او الله رب العزت طرف ته رجوع وکړئ، توبه وباسئ. الله رب العزت ستاسو په توبې باندې خوشحالیږي، الله به په تاسو باندې رحم وکړي. ځکه که تاسو توبه ونه کړئ نو الله رب العزت هغو کسانو ته چې توبه نه کوي ظالم ویلي ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. د افسوس ځای دی ځینې کسان ګورو چې خپل نفس پاک او سپېڅلی ګڼي او وایي موږ په الله ایمان راوړی، څه چې الله پر موږ فرض کړي دي ان له هغه څخه زیات هم عبادت کوو، نو توبې ته څه اړتیا لرو؟ زه ډاډ لرم چې دغو کسانو په دغه آیت کې تدبر کړی نه دی چې الله په سورة نور کې فرمایي وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. تاسې ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ، ښایي چې بری در په برخه شي. زه غواړم چې د مؤمنون د کلمې لاندې په دغه آیت کې کرښه وباسئ او په هغې کې غور وکړئ څرنګه امکان لري چې مؤمن توبه وکړي. دا ډیر غوره دلیل دی چې الله تعالی توبه عین د مؤمنانو لپاره هم اړینه بولي، ځکه چې په دغه عبارت سره موږ ته اخطار راکوي چې هیڅوک له خطا او ګناه څخه معصوم نه دی مګر مؤمن له دې څخه شرمیږي چې ګناه ته دوام ورکړي. نو په چټکي سره د الله خواته توبه وکړئ او د بخښنې غوښتنه وکړئ، لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. په خپل عبادت باندې همدارنګه په خپل اطاعت باندې کله هم مغره کیږئ. هیڅوک معصوم نه دی د ګناه نه، خطا خامخا ترې ترسره کیږي. نو الله ته رجوع وکړئ، د الله رب العزت نه بخښنه وغواړئ تر څو چې الله رب العزت تاسو ته سرلوړي او عزت در په برخه کړي. آیا تاسو پوهیږئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زه د الله رب العزت په وړاندې ستاسو ډیر تقواداره او ډیر باخبره یم. حال دا چې په هره شپه او ورځ کې د الله له دربار څخه له 80 ځلونو څخه زیات د بخښنې غوښتنه کوم. د ابن ماجه حدیث دی. په بل حدیث کې هم راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي له 100 ځلونو څخه زیات. که د الله رب العزت د معصوم او غوره شوي پیغمبر حالت دغسې دی نو زموږ خطاکارو استغفار باید څرنګه وي او په شپه ورځ کې څو ځله له الله څخه د بخښنې غوښتنه وکړو. نو درنو اوریدونکو، الله رب العزت په خپل ازلي کتاب کې موږ دغسې تر خطاب لاندې نیسي. الله فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسې یاست چې د انسانانو د لارښوونې او اصلاح لپاره رامنځته شوې ده. تاسې د نیکي امر کوئ او له بدیو څخه منع کوئ. وګورئ آیا تاسو د دغه